په اسلام کې په مړو کې ډیر قیمتي مړی هغه شهید دی. الله رب العالمین فرمایلی دی څوک چې په جهاد کې شهید شي د الله د دین د سرلړۍ دپاره نو هغه ته به بیا مړ نه وایي. تاسو الله فرمایلی دی له رزق ورکوم. الله رب العالمین هغه انسان چې جهاد نه دی کړی، زخمی شوی نه دی، سر نه دی مات بچی نه دی، یتیم شوی، په کور کې وفات دی خو ژوند یې په دین تیریږي، دا په هغه صورت کې ګوره چې حربي کافر موجود نه وي. ګوره حربي کافر چې موجود دی ته ټاک وباسي. دقه سړی به الله د شهداو سره اوچت. شهدا ډېر کمال والا خلک دي. دومره عزت الله په دنیا کې هم کړی. وایي غسل مه ورکوئ، وایي جنازه وکړو مولوي صاحب که ونه کړو، که هم کړم که هم نه کړه، الله کمالي سړی دی. او بیا الله فرمایي والصالحین، نیک عمله خلق، لکه اوس چې د مؤذن نیک عمله دی، حاجي صاحب نیک عمله دی، جومات جوړونکی، جومات جارو کوونکی، عالم چې دعوت کوي، قاري صاحب قرآن زده کوونکی، په دین عمل کوونکی، په دین خفه کېدونکی، دا ټول صالحین دي. الله رب العالمین به د نیکانو د دیندارو خلکو په ډله کې استقبال روان یو، دا به جنت ته ځي. رب العالمین دی زمونږ او ستاسو د محمد رسول الله اتباع نصیب کړي. دنیا کې یو قانون دی، پاچا صاحب سره ستا دوستي خو پاچا به د الله مخالف وي. الله فرمایي وحسن اولئک رفیقا. انډیوالان خو د هر چا شته دی، ملګري خو هر څوک ساتي، خو دا د محمد رسول الله د دې متبع چې کوم ملګري په آخرت کې دي دا ډېر مزېدار ډېر ښایسته خلک دي. وحسن اولئک رفیقا. که انډیوال ځان له ګورې داسې انډیوال وګوره. من امرو دا د اتباع النبي صلی الله علیه وسلم فواید دي. او هغه خلک چې هغه د الله رب العالمین د دین مخالفت کوي، بدعت خوروي، بدعاتو ته جواب کوي، د بدعاتو نه دفاع کوي، اهل حق د حق نه منع کوي، په مختلفو طریقو باندې، په مختلفو شبهاتو باندې، داسې خلک په آخرت کې تباه او برباد دي. ته نه، زما پلار شو خو تباه به وي. دلیل الله رب العالمین ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. څوک چې د الله د نبی دشمن دی په دنیا کې او دین یې نه مني، اگر که اوږدې اوږدې سجدې کوي، اگر که اوږده اوږده رکعتونه کوي، اگر که منارې اوچتوي، خو اتباع الرسول پکې نشته دی. تاسې انسانان به ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ګوره ستا ډله د داسې چا سره ده چې په دین باندې ټک کوي، د عالم خوله بندوي، د محمد رسول الله سنت ورته بدې ښکاره کېږي. د محمد رسول الله په سنت خلک تلي چې په عمل کوي بدې شي، که په رواج عمل کوي نه یې بدې کېږي، که د استاد او د عالم په فتوا عمل کوي نه یې بدې کېږي، که په یو مذهب تنظیم کې وي نه یې بدې کېږي. خو چې قال رسول صلی الله علیه وسلم ووایي او بیا په آخره کې چې هذا حدیث صحیح رواه البخاري والمسلم، بیا دله قار ورځي. دې سړي سره ستا ډله وه، ته د حق په دشمنۍ کې ولاړ وي. الله رب العالمین فرمایي وای دا ظالم دی، ظالم د محمد رسول الله نه اوښتی دی. قیامت په ورځ باندې به دا لاسونه چیچي او په ځان باندې به چکونه لګوي چې څومره ظلم مې وکړلو. ارمان دی، ارمان دی. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ارمان دی دین مې منلی وی. ویا ویلته لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ارمان دی زه دې تباه شم، زه دې برباد شم. ما ولې دا مبتدع په دوستۍ نیولی، ما ولې دا مشرک په دوستۍ نیولی، ما ولې رواج ته سنت پرېښوده، ما ولې د الله د نبي د دین د وجې نه دښمني وکړه. دنیا کې دا نه وایي، آخرت کې به چغې وایي یا ویلته لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ارمان دی چې د ګنهګار سړی زما انډیوال او دوست نه وی، ده خو زه د الله د پیغمبر نه واړوم. اشاره دی ته د سم سړي سره دوستي کوه. داسې مه دا پتنه کې پکارېږي، داسې وایي دا زما جنازه کې پکاري، داسې مه وایي دا به سلاره کړي، داسې وایي دا به زما زوی ته قرآن زده کړي، داسې مه وایي دنیا کې به ما ته څوک لاس روانه چې دا ملاتړ ډېر لري، داسې وایي چې په آخرت کې راته څوک لاس روانه چې آخرت مې خراب و برباد نشي. اتباع الرسول چې وکي جنت دی، چې وي نه کې جهنم دی. او الله رب العالمین فرمایي دا به بیا وایي لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني وكان الشیطان للانسان خذولا. دنیا کې قانون دا دی، یو سړی د حق مخالفت کوي نو خلک داسې نیغ نیغ شي، دا زمونږ مشر دی، دا زمونږ داسې دی، زمونږ مولوي صاحب، زمونږ شیخ صاحب، زمونږ مفتي صاحب، زمونږ استاد، دا غټ عالم دی، اسمان دی، ځمکه ده. دا چې د دې سنت نه واړی آخرت کې ورته بیا دا خپل منونکی او انډیوال شیطان وایي. څه ورته وایي لقد اضلني عن الذکر، په تحقیق سره دی بد ملګري زه ګمراه کړم عن الذکر عن الرسول صلی الله علیه وسلم، د الله د پیغمبر نه واړولم. کله واړولم بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. ورسته د دینه چې دین راغلی و، حدیث موجود و، قرآن موجود و، علم موجود و، نیټ کې بیانونه و، کتابونه موجود و، تحقیق موجود و. خو دا تحقیق کله په رواج باندې رد شوی، کله په ټوپک باندې رد شوی، کله په څو کله په څو کله په څو کله په څو. دا به بیا آخرت کې دی خپل منونکي ته شیطان وایي. رب العالمین دې موږ او تاسو د محمد رسول الله ملګري کړي. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله
د دې امت یو عظیم عالم دی، فرمایي فکل من اتخذ غیر الرسول يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول فإنه قائل هذا المقالة لا محالة. هر هغه څوک چې په یو مسأله کې حدیث پرېږدي او د بل چا مني، حدیث پرېږدي او د بل چا داسې خبره مني چې حدیث پکې نشته دی یا ضعیف او موضوعي حدیث دی، دا سړی به خامخا د قیامت په ورځ دا چکونه لګوي، هغه ملګري ته به ردې بدې وایي او اخر کې به دې ته وایي چې لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني وكان الشیطان للانسان خذولا. دا شیطان دی او شیطان انسانان شرموي، زید الله په مخ کې وشرمول. مؤمنانو ورونو، خصوصا ځوانانو، د الله رب العالمین پیغمبر مطالعه کوي، د الله رب العالمین د پیغمبر د محبوبیت او د خوښۍ دپاره مطالعه او سیرت کتل او سیرت اوریدل ډیر مهم دي. ګوره د الله د پیغمبر نبی د سر نه تر خپو کې په د سنت په ځان کې ژوند کړي، دا فایده نه کوي پلان کې مولوي صاحب خو بیان وکړو په بیان تندر واچوه، ممکن مولوي صاحب ځان د پاره کړی الله به جهنم ته ورته چې خلاص پکې نه وي. ځان اصلاح ډاکټر ښه دی او که بد دی، تور دی او که سپین دی،